چا خرڅه کړله د خپل وجود یوه حصه مې په چا خرڅه کړله څومره مجبور وم چې ګرده مې په چا خرڅه کړله او تا د اظهار په وخت زما سترګو کې ژوند لټول ما مې راتلونکې زمانه مې په چا خرڅه کړله د غزل مطلب ده چې له هوشه پرېوځم یار کې په نشه ودرېږم ستا د وجود د کوم اندام په تماشه ودرېږم له هوشه پرېوځم یار کې په نشه ودرېږم ستا د وجود د کوم اندام په تماشه ودرېږم او زه کله کله ستا په مینه بدګمانه شمه زه کله کله ستا په مینه بدګمانه شمه زه کله کله د ژوندون په کناره ودرېږم زه کله کله ستا په مینه بدګمانه شمه زه کله کله د ژوندون په کناره ودرېږم او بیا به دا ستا د نظریې تقدس لولمه خو بیا به دا ستا د نظریې تقدس لولمه خو لږ خو مې پرېږده چې په خپله نظریه ودرېږم او نن په سرتور سر په لمانځه ورځو چې سرنګ راوړي نن په سرتور سر په لمانځه ورځو چې سرنګ راوړي ته په شاړې ودرېږه زه په لوپټه ودرېږم نن په سرتور سر په لمانځه ورځو چې سرنګ راوړي ته په شاړې ودرېږه زه په لوپټه ودرېږم او په دې کې خامخا سره شته خو چې څه راز به وي په دې کې خامخا سره شته خو چې څه راز به وي په دې کتاب کې زه اکثر په دې صفحه ودرېږم او ډېر یې په بندو دروازو کې راکتلي راته ډېر یې په بندو دروازو کې راکتلي راته لږ خو مې پرېږدی ډېر یې په بندو دروازو کې راکتلي راته پرېږدی چې نن خو خپل ذاکر ته ښه ښکاره ودرېږم ډېره مهرباني